څومره وخت روژه؟ ایام معدودات، یو څو ورځې شمیرل شوې. میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې موږ امیانو ریاضي خواه نه یو. الشهر هکذا 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 درې وارې پوره ذکر کړه. میاشت کله لس شپې لس شپې لس شپې څو شپې؟ 10. او کله بیا وي هکذا هکذا هکذا، کله 90 کله 10. کال 12 میاشتې ده، دا قمري حساب د سپوږمۍ. په دا 12 میاشتې کې 2 میاشتې 10 شپې دي، 10 میاشتې 90 شپې دي. ځکه کال 10 شپې مخته راځي. شمسي د لمر حساب او د دغه قمري حساب فرق لري. وازدادو 9 پیغام ویلې که پرون پیغام پرون پیغام ویلې که نه؟ هغه اصحاب کهف 300 سنین لبثوا في كهفهم 300 سنین وازدادو 9. هلته ویي د شمسي په حساب 300 کاله و، خو قمري حساب 309 جوړ شوه. حضرت نبی علیه السلام په وخت کې 8 کاله روژه نیول شوې. اول هجرت کې خو روژه نه وه، خو په 2م کال د هجرت بیا فرض شوه. صحابي مبارک وی وخو مې شپږ مې په یاد دي چې 6 کاله 90 شپې روژه نیولې. یو کال مې یاد دي چې 10 شپې نیولې، خو په دا یو کال کې شکمن یم چې 10 شپې او که 90. موږ پښتانه څه وایي؟ روژه یې وخوړه. تاسې په پښتنو کې 90 شپې روژه لیدلې؟ علم نشته که نه؟ دا راته عیب لیده کېږي. خو نبي علیه السلام یې چې میاشت مو ولیده روژه ونیسئ، بیا مې چې میاشت ونیوه اختر یې کوئ. نو کله د 90 شپو کله د 10 ایام معدودات